پاکستان کنسلګرۍ کې وهلو ټکولو او بېحیایي زور اخیستی. ولې افغان حکومت دا مظلوم ولس ځوروي؟ پردي خو کم دي چې اوس دوی هم شروع کړي. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په ننګرهار ولایت کې د ورځې په زرګونه کسان د ویزې ترلاسه کولو پر موخه د پاکستان کنسلګرۍ ته راټولیږي، خو پر وړاندې بېحیایي زور زیاتي او وهلو ټکولو زور اخیستی دی. په ټولنیزو رسنیو د پرون راهیسې ډیری خلکو د پاکستان کنسلګرۍ اړوند ډیر انځورونه خپاره کړي دي چې پکې ښکاري ګڼ شمېر د عزت خاوندان کسان د افغان پولیسو له لوري وهل او ټکل شوي دي. خلک د ننګرهار په والي شاه محمود میاخیل باندې نیوکې کوي چې ګواکې د کمیشنکارۍ په نوم روانې بې شرمۍ ته باید ولایتي اداره د حل لار او د پای ټکی کیږدي. ویزه اخیستونکي د کنسلګرۍ مخته په میاشتو افغان امنیتي پولیسو باندې نیوکې کوي چې د دوی له لاسه هره ورځ په لسګونه د عزت خلک سپکیږي، بې عزته کیږي، وهل کیږي، خو د حل لاره لا هم نشته. ویزه اخیستونکي د پاکستان د کنسلګرۍ په یو شمېر چارواکو هم نیوکې کوي چې د ورځې ورته په زرګونه کسان د سړک پر غاړه انتظار باسي، خو دوی کار ډیر په ځنډ او ډیر محدود ترسره کوي. خلک په پاکستانیو چارواکو تور پورې کوي چې ګواکې د ویزې په ورکړه سره افغانان په یوې پلمې ځوروي او غواړي چې په دا ډول کارونو باندې د پنجاب هدفونه په غیر مستقیم ډول پوره کړي. سرچینې وایي چې د کنسلګرۍ کارکوونکي د ورځې د کمیشنکارۍ پر مهال د ویزو د ورکولو په سر سلګونه زره پاکستانۍ کلدارې اخلي چې یوه اساسي ستونزه یې د ګڼ شمېر بېوزلو افغانانو لپاره جوړه کړې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي تل وایي چې د ویزې د ورکړې پر مهال به د دوی په هڅو د پاکستان کنسلګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي، خو پاکستاني کنسلګرۍ په زلونو یادې ژمنې نه دي عملي کړي. افغانان له افغان حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې په ننګرهار کې د یو مجهز روغتون جوړ کړي ترڅو د خلکو اساسي ستونزې حل او د پاکستان ته د تګ له احتیاجه پرې خلاص شي. د خلکو پر وینا چې په پاکستان کې خو څه زر نه دي، علاج جسماني نه دی، خو کیفیت، ظرفیت، شفافیت، اهلیت پکې لومړیتوب دی، نو په دې توګه باید دلته هم پام وشي. ویزه اخیستونکي له ولایتي ادارې غواړي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړی شي او ممکن په دې توګه یادې ستونزې ته د پای ټکی کیښودل شي. نو قدرمنو مینوالو ډیره مننه په دې هیله چې دغه ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که چیرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او د همدغسې تازه مطالبو لپاره لمر پرې ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.